تم معمولي غونې کې وهو او هغې کې میا چې کوم دی هغه لګي او بیا موږ میان راوباسو. یقیني چې زموږ د کلي ډېره خواږه میا امید لرم چې ښه به یې په قلاره وی او په دې وخت زه په خوړ کې ولاړ یم. دا ملګري را سره دي دوی میان نیسي چاقلتانو، نو د دې پوره ویلاګ به زه تاسو سره شیر کوم چې دوی دا میان څنګه نیسي او د چینجي د دې لپاره څنګه کوي او پوره طریقه به زه تاسو سره شیر کوم. نو تاسو به هم مزې اخلئ او موږ به هم مزې اخلو. نو راځئ چې دا څنګه کېږي ما سره دی شي دا چې کله باران وشي او خوړ خړ شي نو دا ټول هلکان تاسو لیدی شي نو دیو چینجي په لختو کې روان شي خوړ ته دا میان نیسي. ډېر ښکلی ماحول دی او دا د یو سره لخته ده او په دې کې دا چینجي پیل دي په تار کې پکې چینجي اچول دي او دې لختې ته یې له پاسه اچول دي. دا خوړ کې قطع کوي او د دې ټک په ذریعه باندې کې دوی دا میان د خوړ نه راوچتوي. نو راځئ مخکې موږ سره اوسئ چې نور هم څه کېږي. تاسو ته د قاري صاحب خوا ده چې ده ته د دې ټک پته څنګه لګي چې دې میان دا څنګه راوچتوي. نو تاسو سره پوره قصه دې شیر کوي. السلام علیکم قاري صاحب، څو میان دي نیولي د خیره سره؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. عریف تابان صاحب تاسو ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو یو ځلې بیا دغه هغه خوندوره موقع بیا موږ له په لاس کې راکړه. زه به دا ووایم چې بس کله دا خوړ خړ شي نو موږ بس موږ د کلي خلک چې څومره یو یاره هغه موږ راوځو دې خوړ ته د چکر په توسط باندې. موږ دې لخته کې دا چینجي منجي چې کوم دي دا موږ وپیو او بیا موږ دا لخته په دغه کې په کیکو خوړ کې شپېلې ورته معمولي غونې کې وهو او هغې کې میا دی هغه لګي او بیا موږ میان راوباسو. یقیني چې زموږ د کلي ډېره خواږه میان دي. نو تا اوس تر اوسه پورې څو میان نیسلي دي؟ یاره نهه میان مې ونیسل. نهه میان مې ونیسل. نو تا ته د دې ټک پته څنګه لګي چې دا میان؟ نو دا دې لخته کې قطر ټک غونې کې وشي او بره موږ ته پته ولګي دا ځای چې کوم دی دې له ټک غونې کې ورکړی شي نو بیا دې موږ راوچت وایي چې مټې لګېدلی. یا قدرتي خبره ده راوخېږي یا راونخېږي. قاري صاحب ته میان نیسي نو ستا پورې تجربه هم ډېره وي. نو زه به درته یو سوال ویم که چاله یې جواب ورتړو نو موږ ته دې په کمنټس کې ووایي. نو وایي چې زه مړ شم ستا لپاره، ته مه مړ کېږه زما لپاره او بهر ولاړ دی ستا لپاره. د دې سوال جواب خو به درته نه درځي قاري صاحب. او که چاله هم د دې سوال جواب ورځي نو موږ ته دې په کمنټس کې شیر کړي. زه مړ شمه ستا دپاره او ته مړ شه زما دپاره. زه مړ شم ستا دپاره، ته مه مړ کېږه زما دپاره او بهر ولاړ دی ستا دپاره. د دې جواب چاله هم ورځي نو موږ ته په کمنټس کې شیر کړي. او راځئ پښتنه ګرنزور نه د یارانو دا واړه ناستي نو تاسو څو میان نیولي؟ چایو مزې څومره شته کسانو ته دا میان؟ په څه شي وپوهېږي چینجي؟
خواب ساته نو دا انکر ولاړ دی دنه به تپوسونه کوو چې دا ماین تاسو په کومه طریقه نیسئ او څنګه یې نیسئ او څو دا ونیسئ موږ خو نه باید داسې ټلیفونونه اخلو چې هغوی ته ځمکې نه چینجي وباسو دې ته وایي که نه او بیا په لار کې وبویو بیا چې کله مړ خړ شو نو په هغې کې نه شو اوس خو ما تقریبا نیولي دي 100 تقریبا مې نیولي او نور کوشش کوم الله خیر نه نیولی کېږي او مسافرو ته به د دې باره کې څه ویل غواړئ ځکه هغوی به په خپل وخت میان نیسي ډېر مطلب او نن سبا خو هغوی به نه وي نو دا ویډیو چې موږ هغوی ته کوو نو هغوی به هم ډېره خوند ورکوي نو هغوی ته به څه ویل غواړئ خو بیا هغوی دې خفه کېږي نه ولې چې هغوی دلته کې ډېر ډېر منې نشته که نه او موږ دلته کې موجود یو موږ هم مسافر یو چې کله کلي کې څوک وي هغوی چې موږ چې کله وینو نو موږ هم ډېر زیات خوشحالېږو هغوی دې کوم خوند واخلي او موږ دې کوم خوند او موږ به دا ویډیو هغوی ته د کیمرې په سترګو پرېږدو هلکانو ډېر مایان نسل دي ما هم نسل یې ورته بل هلک غرونه یادو الله کامیاب ساته او بریالي اوسئ د الله په امان